دا ور پکې نه دي سره پکې دا د کیسه ده. مبارک زیب ته لاس پیغام ورکړه باجوړه مبارک زیب لوټه دا ولي کوي دا غلطه خبره نه ده چې خلک ورته لوټه وایي. هغه دا لوټه ده نو لوټه ده څنګه لوټه هغه خو د غیرت کاری کړی دی هغه ته عزت نه ملاوي دا څوک جوړ چې غیرت کاری کړی دا په خپل غیرتی نه دا په خپل بے غیرت جی اجي سر د ما خیال تاسو یې سبا کې شته نه نو د غیرت کاری نه دی کړی نه دا غیرت یې کار څه پیغام ورکې ورته نو بس دا غلط کار دی زار یو پښتون ته هم چې سکار نه کوي د پښتون عزت پکې نشته دی د پښتون ټول په یو باندې بې عزته کېږي په یو کس باندې سر هغه پیسې ډېرې وي د پیسې ډېرې وي خو دا خو ځان ته ټینګول غواړي که نه بیا څو ته خو دومره خلکو وټم ورکړی دی نو روډ دی جی دا د باجوړ دی السلام علیکم سر سر جی څنګه یې جی لږې ورځې مخکې زه راغلی وم دلته کې زموږ سره یو ورور ولاړ و په دې شاپ کې هغه ته ما وویل که خدا نخواسته مبارک زیب خرڅ شو نو څه به کوو نو هغه وی که مبارک زیب ته کربونه روپۍ که پوره باجوړ ورته په حواله کې دا خیبر پښتونخوا والا ورکړي مبارک زیب نه خرڅېږي سر باجوړ خرڅ شه د باجوړ عوام خرڅ شه څه ویل غواړئ معلومات نشته یاره خرڅ شوی دی نه خرڅ شوی نه تاسو څه وایئ چې ارزان خرڅ شوی که نه نه خرڅ شوی خو دې دا کلیر ده نه خرڅ شوی دی ووټ یې چې دی چې خرڅ شوی تا ته به پته وي نه مبارکي اصول کوي که نه د باجوړ یې د خیره مبارک شي مبارکي نه دی چې هغه پښتانه خرڅ کړل دي هغه ته د عمران خان په نوم ووټ میلاو شوی د ریحان زیب شهید ووټ ورته میلاو شوی او سر څه پیغام ورکوئ خرڅ شوی نو داسې په کار خو موږ ته پته نشته ډېره مننه سر خوشحاله پیغام څه ورکوئ د غیرت کاري کړی دی د نه غیرت داسې کار خو نه دی په کار او بل چا لپاره هم نه دی په کار آئینی ترمیم کې ووټ ورکړی او دا آئینی ترمیم چې دی دا د غریب سره ظلم دی د غریب قتل دی نو پکار دا چې په دې ټیم دا ووټ نه دی ورکړی دا ووټ یې نه وی خرڅ کړی بس په کار خو نه و بس ته وایه بچو خرڅ کړی دی ما دا نو بیا دا راته ووایي چې بیا څه خو پکار ده تاسو هم محنت کړې ستړي کړي دي نو تاسو هم ګاډي ما اورېدلي دي چې ګاډي او موټر به تاسو وړل راوړل او تاسو بغیر پیسې وړي دي اوس به تاسو ډیمانډ کوئ که نه جي لږ ډېر که نه چې هغه مالدار شو نو چې موږ هم مالدار شو که نه نه جي بس خیر مونږ کې الله مې مالدار ہے السلام علیکم جی دلته موجود یو جی د باجوړ رور ما سره موجود دی راځي رضوینا سر مبارک زیب کار کړی دی باره کې څه وایي جی تاسو السلام علیکم تاسو د باجوړ یې سر سر دا راته ووایه مبارک زیب چې دا ووټ خرڅ کړی په دې حواله سره څه پیغام ورکوئ ورور مې د یو سړي چې یو ځکه عزت نه نو ځکه خبره به کړه کوي هر انصاف هغه ته ځای نه ورکوم په دې وجه باندې خپل کړه وکړه نه یو خبره تاسو سره کومه سوال دی بیا د هغې جواب به تاسو راکړئ لیډرشپ موجوده لیډرشپ د عمران خان وینا یوه او لیډرشپ کوي بله نو ډیر زیات ام ان ایز دا دي چې د هغوی عزت نشته نو هغوی ټولو له پکار دي چې خرڅ شي که نه د خپل لیډر د چا په نوم چې ووټ اخیستی د هغه په لاس کې به د ریحان زیب تصویر او په دې لاس کې به د عمران خان تصویر نو سر په دې حواله سره څه ویل غواړئ پکار نه و چې د خان سره ولاړ وی د خان سره یې پروټسټ کړی وی احتجاج یې کړی وی او صبر یې کړی وی ورور مې دی په دغه وخت کې مبارک زیب چې کوم یو پاروډ بلاک جوړ کړی و ښه جي دا نه دی چې د ټیکټ د عمران خان یا د پارټۍ د طرفه میلاو شوی دی په خپل یو همدردۍ باندې دا ووټ ګټلی و او د پارټۍ په نشان باندې او یا د پارټۍ په ټیکټ باندې دی دا ووټ نه و ګټلی د ریحان زیب سره چې ډېر خلک وایي د ریحان زیب شهادت خرڅ کړی شو وینه خرڅه شوه دا غلطه وایي که نه زه د دې ټولې لیدونکو نه یو تپوس کوم چې یو سړی چاله په کور کې ځای نه ورکوي او هغه بیا هم ورنه وځي کور ته نو د دغه میلمه به کوم حیثیت یا د دغه کس به کوم حیثیت یو جهان مننه یو جهان مننه نور څوک خبره کول غواړئ سر تاسو جی ګران عزتمند موږ دلته موجود یو مبارک زیب چې کومه کارنامه کړې ده په خیبر پښتونخوا کې موږ به اکثر دا خبره کوله چې پښتون نه خرڅېږي پښتون قوم د وفا نشان دی د غیرت نشان دی د بهادرۍ نشان دی په دې کې هېڅ شک نشته مبارک زیب چې څه وکړل په دې هکله مبارک زیب ته څه پیغام ورکوئ د ټولو نه زیاته او ستاسو شکریه ده ستاسو د چینل واسطات سره زه دا وینا کول غواړم مبارک زیب چې کله د هغه ورور بیجان شهید شو ریحان زیب شهید د هغه ایشو دا وه چې هغه د پارټۍ دپاره خپل سټرګل کړی و منډې کړې وه ترلې کړې وه خو د هغه ثمره په ژوندي ریحان زیب ته میلاو نه شوه خو چې دا کوم ووټ ده ته میلاو شو مبارک زیب ته هغه شهید شو ده ته دا کوم ثمره میلاو شو دا ته په همدردۍ میلاو شولله زه په خپله په دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د لیبر وینګ اډیشنل جنرال سیکرټري یم او په دې وخت کې چې مبارک زیب کومه فیصله کړې ده نو زه دې ته وایم چې بهترینه فیصله یې کړې ځکه دا بهترینه وه ته به زه دا ووایم چې د هغه اصل وجه دا وه چې پارټۍ کې هغه عزت نه ورکاوه څومره چې ریحان زیب او د ریحان زیب ورور ته میلاوېدو هغه ورته میلاو سوال زما دا دی جی
عمران خان صاحب چې دی هغه چې کله الیکشن شوی هغه په زندان کې دی د زندان نه د 1 منټ لپاره راوته نه دی ټیک شو او لیډرشپ هم هغه نه کوي چې کوم عمران خان وای نو بیا راته دا وای چې په دې ټایم د پی ټی آی تقریبا 95 ایم ان ای دي نو 95 ایم ان ای کې 8-10 په لیډرشپ کې دي او باقی د مبارک زیب په شانتي چاته عزت نه ملاويږي نو دې خبره مطلب دا شو چې چاته لګ ډیر عزت نه ملاويږي هغه لپاره دي چې ځان خرڅ کی نه جی دا اصل صبر نو پکار صبر یو عزت هغه مګنه صبر ډیر ضروری چې هغه کله وي هغه دومره وکړل چې هغه د پیسې کټینګېدل ګرانی جی نه جی د پیسې خپل یو ویلیو ځکه چې هغه باندې قوم اعتماد کړي دي قوم له وټ ور کړي دي 74000 لیټ احترام ګندپور صاحب نشو کولای داغه اصل وجه دا چې ګندپور صاحب په کار دا نه و چې داغه د مبارک زیب د کم منډیټ دی داغه خلاف احترام ولا پکول پکارو د باجوړ د پاره احترام کول پکارو نو د څه دا چې دا کوم کار چې مبارک زیب کو منګه اپریشیټ کوو اپریشیټ کوي بالکل دا پښتون خو سر وایي چې زه مال سو مبارکي راکې مال شرم راځي او تاسو وایي چې زه د پی ټی آی ورکرم یم او د زه په خپل د دارې مجیز را نه یم او په دې وکه چې ګندپور صاحب کمی ګندپور چاله عزت نه ورکړي سر په ډی چوک کې ځالته د شپې او ما په زرګونو خلک راغلي او انتظار هغه دا کولو چې فخر خیبر پختونخوا علي امین ګندپور بار راسي او موږ به هغه قافله چې د جوائن کو هغه د ډی چوک نه واپس لاړې خبره دا نه ده نو بیا خو پکار دا چې دا ټول ام پی ایس چې دی او ټونه ورکړي وي او آی ډی ترمیم له ووټ ورکړي وي ټول ام ان ایز ورکړي وي دا خو نو پکار صبر خو پکار وکنه سر ټیک خبره ده تاسو خبره ټیک د جی چې تاسو ویم کنه مبارک زیب ته اوس به کوم وکه چې کوم و به دغه کې صوبایي چې کوم د پی کې کم پرې کوو په هغه کې هغه خپل د ترزوی کاندیډیټ کین او د لپاره د پارټي د لغه لپاره او د دې سره وعده شوی چې زه به تاسو فند جاری کوم هغه فند هغه ته اوسه پورې جاری نشو د ناروا مور سلوک وسکېدو وسرجي پوه شم وس چې د باجوړ د خلک د غیرتي خلک زی د کوره پولیزي او والټ کول کوي او ګالم ګلوچ کوي نو دې حواله سره سویل غواړي هغه خلکو ته سوای هغه ته زه دا وایم چې هغه د صبر او بزان ته ورته صبر دی وکي ځکه چې دا دغه خپل فیصله او د قوم د پاره کلی دا دغه به ان شاء الله د قوم ډیر پیدا او دا چې وټونه ورکړي چې د عمران خان د پاره دا کوشش کړو بیلوسا خدمت کړي گاډي ټایم وقت کړي او وخت ضایع کړي او نو پکار دادی چې هغه هم خپل حساب راوي شي کنه په 25 کروڑ کې نه جی دا چې دا ما دغه کې دا ټول مبارک زیب خونه کیږي زما واستام کیږي نه ټیک دا موږ د تحریک انصاف او زه په خپل تحریک انصاف ما سپورټ کړی دی او زه د مددار امداد ته زنوم خو د سې دا چې مبارک زیب چې کومه فیصله د پیسو مطابق لکه دا اوس موږ ته پته نشته چې راغی غیستي څومره دي څومره غیستي څومره اندې غیستي دا نو پاسبل دا صحیح دا پوسیبل دا چې په باجوړ کې بده وسکه شانتي ویزه کې شانتي به وګرځي راوګرځي ان شاء الله دا خبره خو نشته باجوړ باشندره باجوړ باشندره د باجوړ باشندره هر کیسه څوک نشي دا کولای هغه د همدردي وډ ملاو شي د تحریک انصاف لیډرشپ چې کوم د تحریک انصاف چې کوم هغه نه دی ورکړي اوکې سر زموږ دارور ولا جی ما دې رور خبره وکړه سر دې په مخکې مکو سر جی دیوا زما دارور ولا نه سوای دي تاسو خبره وکړي تاسو سوای دي سوای مبارک زیب خپل فیصله او خپل باندې خبره زغیس ته فیصله کړی د غلط فیصله کړی پښتنو له شانتي کول پکار دي نه د څه سر پښتنو له دا کول پکار دي نه دي کول خرڅ پکار دي پښتنو له پکار نه دی کول نه د غیرت کاری نه دی کړی نه دی غیرت کار څه پیغام ورکې ورته نو بس دا غلط کار دی زار یو پښتون ته هم چې د سکار نه کوي د پښتون عزت پکې نشته دی د پښتون ټول په یو باندې بې عزته کېږي په یو کس باندې سر هغه پیسې ډېرې وي د پیسې ډېرې وي خو دا خو ځان ته ټینګول غواړي که نه بیا سوته خو دومره خلکو وټم ورکړی دی سر ما اوریدلی وای په جون کې انسان د درې شیونه پکار دي جی تاسو سویل سر زما مسله د زه لکه د خبره څه کول غواړم انا د ملګری خبره وکړه راشه جی ودرېږه د ملګری دا خبره وکړه چې یاره داسې مسله ده چې د مبارک زیب ګرځېدلی شي زین قریشي والد صاحب چې کوم دی شاه محمود قریشي هغه اوس په اډیاله جیل کې دی صحیح شو خو هغه زین قریشي هغه ته څوک ښه نه وایي سر یو منټ نه ورته وایي سر ښه ورته نه وایي په مبارک زیب ته هم د خل په دې باندې وجه باندې ځکه نه وایي په خبره چې هغه تر پارټۍ نه ټیکټ و همدردي وټو ته ملاو سر دا خبرې موږ وکړې دا ټیک شوه سر دا ډېر پکې دا دي په 80 کروڑ په عرب پورې خرڅ شوي دي او دې ډېر ارزان خرڅ شوی دی زموږ سوال دا دی نه چې ارزان زما نه خرڅ شوی
خو زه چې هر چیم کړي دي 25 ډېرې لګي دي جی چې هر چیم کړي دي د قوم دپاره کړي او د قوم د دا مفاد پر دپاره سیګلم کړي د کوم د پاره جی بالکل جی ولې نه د قوم دپاره څه شي ځان خلک ځان قرباني ورکوي نو داسې دا چې دغه دی د سر قوم د ما خیال ستاسو حصه پکې شته دا ور پکې نه دي سره پکې د کیسه ده ها مبارک زه ته لاس پیغام ورکړه باجوړ عوام ته دی خوا غیرت کار نه دی دی خوا دې کیمرا کې وایا غیرت کار نه دی کړی او دا خلک چې وی مبارک زه لوټه دا ولي کوي دا غلطه خبره نه ده چې خلک ورته لوټه وایي هغه دا لوټه ده څنګه لوټه هغه خو د غیرت کاری کړي دی هغه ته عزت نه ملاوي دا څوک جوړ چې غیرت کار کړي دا په خپل غیرتی نه دا په خپل به غیرت جی خبرې کوي اجي ګرامي عزتمند مونږه موجود یو دلته نوالټي بازار دی چې زما د خیبر پښتونخوا درانه پښتانه دلته روزګار کوي کاروبار کوي او خبره واز د مبارک زیب صاحب مبارک زیب پیژنې وروړه نه پیژنې دی فعلی د مبارک زیب